له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست لغمان ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې د قرغیو ولسوالۍ سرخکانو د کډوالو لنډمهاله پنډغالي کې له راستنه شوو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې واورېدې او په یو شمېر برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د لغمان پر کیمپ باندې اوس د دې کیمپ څخه لیدنه وکړه، مشکلات او اړتیاو مو ځان خبر کړي، څه مشکلاتو کمپلان یې کم هغه هم بیا د زموږ د حوادثو رئیس د لغمان درته ما ویل ما زه به 500 کمپله درته راواستم، بیا 400 کمپله ورکوه او 1,00,000 افغانۍ به د پیلن دپاره دا کمیټې ته ورکړو چې د ډوډۍ سیاس ښه نه ده برابره. نور هغه دوی چې ما ته کوم مشکلات وویله هغه به انشاءالله مرکز ته ورسوو، د هغې خوا به هغه مشکلات بیرته حل کړو. بل لور ته بیا په یاد پنډغالي کې میشت راستنه شوو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له سرپرست څخه مننه کړې چې د دوی احوال یې واخیسته او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. مونږ وزیر صاحب دغه هغه کوره چې په راتګ ډېر خوشحاله شولو چې راغی، د مونږ پوښتنه یې وکوله، ګیګنه یې وکوله، به دغه وعدې وکړلې چې مونږ به نمرې توضیح کوو، درکوو یې درته، تاسې خدمت ته مونږ ولاړ یو او دلته انشاءالله نور داسې خاص مشکل نشته، او لکه د ډوډۍ انتظام او نور صحي بخش کې او دلته د اوبو مثلا هر څه انتظام یې ښه برابر د مشکل نشته. او بس د اسلامي امارت د وزیر صاحب نه نړۍ مننه چې داسې غریبو مهاجرو احوال اخلي. د یادونې ده چې دا مهال د هیواد په ټولو ولایاتو کې د اسلامي امارت له لوري د کډوالو لپاره ځمکې مشخص شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرې وویشل شي.